دې ځای سړکونه ډېر پراخه نه دي او اوس هم باید وګورو دغه چې د ګردی ځای دی دلته څنګه موټران خپله لاره بدلوي شای خواته موږ ګرځو اشاره یې وهلې ده شای خواته ګرځو استوي سړک دی ځینې اوښتلی نه شي بل څوک درڅه مخکې کېدلی نه شي باید پر همدغه چې روان یې ولاړ شي دلته که چپې خواته ګرځې کیڼ خواته باید او سیده همدغه سړک کوي دا اشاره باید ولاړ شي او رستې خواته چې ګرځې پر هغه بله باید ولاړ شي رستې خواته یا شی خواته وګورئ دغه دې اوس موږ مخامخ ځو جنجالي ده تاسو به د لوحې ووینئ چې څومره لوحې دي په بره کې چې هر یوې دپاره باید د دې ځای نه تاسو تصمیم ونیسئ چې کوم لاس ونیسئ ښایي خوا که کیڼ خوا وګورئ چې ښی خوا ته هلته علامې ورکړي دي هغه خوا 119 په ښی خوا ګرځي E او 19 دا خوا باید ونیسو دا داسې بیا ګرځي ګرده یې لري دا ځای ډېر تفاوت لري وګورئ تاسې سیده نه سو ګرځېدلی باید پر دې ګردک باندې راوګرځېږي د دې ګردک راګرځي بیا دې خواته لاره نیسي رستې خواته دا د دې ځای نزاکت دی چې دوی جوړ کړي دي دا په کالیفورنیا کې ډېر لږ دي نه لرو هلته غټې غټې چارایانې دي سیده راګرځي په کیڼ خوا باندې دلته سیده په کیڼ خوا نه ګرځي باید په د ګردک باندې راوګرځېږي او بیا وروسته ښی خواته وګرځېږي دا په نظر کې ونیسئ چې په کومه لارې باندې ځئ وګورئ چې په دې ګردي باندې
ګرځي په د ګردک باندې او بیا دې خواته بل سړک ته اوړي سیده روانه ګرځېدی بلکې په د ګردک باندې په چرای ګردی چرای باندې